دا اوس چې موږ او تاسو یو عادي او انساني ژوند کوو، دا په اصل کې د دوو برخو د ګډ کار په نتیجه کې رامنځته شوی دی. په دې کې یو دولتي سیستم دی او بل عام خلک یا همدا موږ یو. عام خلک کار کوي، درس وایي، تجارت کوي، د خپلو فامیلونو خیال ساتي، اصول او قوانین مراعات کوي او د ټولنې د پرمختګ لپاره له نورو بېلابېلو لارو خدمات وړاندې کوي. او همدا عام خلک دي چې په یو هیواد کې انساني ژوند رامنځته کړی دی. دویم د دولت په نوم یو سیستم دی چې د خلکو د ژوند د اسانه تیرولو لپاره سهولتونه رامنځته کوي. اصلا دولتي سیستمونه مکلف دي چې خلکو ته خوندیتوب او امنیت رامنځته کړي، د خلکو لپاره عامه خدمات او اسانتیا راولي، لکه لارې، سړکونه، مکتبونه، شفاخانې او نور جوړې کړي. او له دې سربیره د ټولنې د نظم او پرمختګ لپاره قوانین هم رامنځته کړي. یعنی هغه خلک چې د دولتي سیستم مسؤلین دي هغوی هم انسانان دي او عام خلک هم انسانان دي، خو دوی دواړه طرفونه په یو چوکاټ کې دننه د ټولو هغو انسانانو د بهبود لپاره کار کوي چې په یوه شریکه جغرافیه یا ملک کې اوسیږي. فرق یوازې دا دی چې د دولتي سیستم مسؤلیتونه جدا دي او د عامو خلکو مسؤلیتونه بیا جدا دي. خو که چېرته همدا د دولتي سیستم مسؤلین او عام خلک په یو چوکاټ کې دننه په شریکه باندې کار وکړي او د شریک کار کولو هدف یوازې د همدې جغرافیې د انسانانو د ژوند بهتروالی او دوی ته د ژوند د مناسب چاپیریال برابرول وي، نو په هغه ټولنه کې ثبات، امنیت، پرمختګ او نور سهولتونه په خپله رامنځته کیږي. خو د خپلې ټولنې د بهبود لپاره د انسانانو ترمنځ شریک کار کول د یو تړون یا موافقې او یا هم د یو قرارداد په شکل له پیړیو راهیسې همداسې په خپل حال روان دی. په ځینو ملکونو کې د موافقې یا تړون ته د جمهوریت نوم ورکول کیږي، په ځینو کې د سلطنت نوم ورکول کیږي، په ځینو کې د شاهي نظام، په ځینو کې بیا د اسلامي نظام په نوم او په ځینو ملکونو کې بیا په نورو نومونو باندې یادیږي. د انسانانو ترمنځ د ګډ کار کولو دا تړونونه که په هر نوم یادیږي، خو په دې ټولو کې یو شریک ټکی دا دی چې دا ټول چوکاټونه او سیستمونه په دې خاطر رامنځته کیږي چې په همدې یوه جغرافیه کې او په همدې خاصه جغرافیه یا ملک کې اوسیدونکو خلکو ته د اسانه ژوند کولو زمینه برابره کړي، د هغوی مشکلات حل کړي، له طبعي آفتونو او انساني زیانونو نه یې وساتلی شي. یعنی د دولتونو او عامو خلکو د ګډ کار کولو یوازینی هدف دی چې په همدې ملک کې اوسیدونکو خلکو ته د ښه ژوند کولو فرصتونه برابر کړي. او تر ټولو مهمه دا چې دلته اوسیدونکي انسانان په یو بل باندې ظلم ونه کړي یا د حیواناتو په څیر یو بل ونه وژني. او دا ځکه مهم ګڼل کیږي چې انسان په فطري شکل یاغي او باغي پیدا شوی دی. که چېرته د اصولو او قوانینو تابع نشي، نو یو بل ته به نقصان حتما رسوي. په دې اړه د توماس هابس په نوم د ټولنیزو علومو یو عالم وایي که چېرته انسانان په خپله ټولنه کې د قوانینو، اصولو، فرهنګي او مذهبي مراسمو په ذریعه باندې ونه تړل شي، نو یو بل ته به سخت ضررونه ورسوي، په یو بل به ظلمونه شروع کړي او په خپلو منځونو کې به په یو بل په بېرحمۍ سره ووژني. نو په همدې خاطر هابس د انسانانو ترمنځ د یو قرارداد په رامنځته کېدو باندې ټینګار کوي. یعنی عام خلک په خپلو منځونو کې یو قرارداد کوي چې د ځان لپاره به یو دولتي سیستم جوړوي او د دې سیستم یوازینی هدف به په همدې جغرافیه کې د اوسیدونکو خلکو د ژوند آرامښت، پرمختګ او سهولت وي او دوی به په ګډه سره د همدې یو هدف لپاره کار کوي. خو دلته یوه مهمه مسله دا ده چې عام خلک او دولتي سیستم څنګه سره په ګډه باندې کار وکړي. اصلا په ټوله دنیا کې دا مسله داسې روانه ده چې په یو ملک کې اوسیدونکي خلک له یو مشکل یا چلنج سره مخ کیږي، نو سمدستي پې هغه مسؤلین خبروي چې د دولتي سیستم کنټرول یې په لاس کې دی. او کله چې د دولت مشران له یو مشکل نه خبر شي، سمدستي ورته د حل لارې چارې پیدا کوي. یا عام خلک د دولتي سیستم په کارونو باندې نظارت کوي او له هغوی نه په مسلسل ډول غواړي چې د دوی لپاره د آرام ژوند چاپیریال برابر کړي او په همدې شکل دولت او خلک په ګډه کار کوي تر څو په یوه مشخصه جغرافیه کې د ټولو اوسیدونکو انسانانو لپاره بهتره ژوند زمینه برابره شي. نو په دنیا کې د نظامونو، دولتونو او حکومتونو هدف یوازې خلکو ته د اسانه ژوند او خدمتونو برابرول دي. او په دې مسله کې د غربي دنیا او اسلامي دنیا ټول عالمان هم نظر او متفق هم دي.
مثلا د انګلستان د سیاسي علومو یو فیلسوف جان لاک دا استدلال کوي چې دولتونه یوازې په دې خاطر جوړیږي چې د خلکو ساتنه وکړي. هغه وایي همدا عام خلک دي چې د ځان لپاره یو مشخص دولت جوړوي ترڅو له دې لارې د هغوی ژوند، د هغوی سرمایه او ازادي وساتل شي. همدارنګه د اسلامي دنیا مشهور عالم ابن خلدون په خپل مقدمه کتاب کې وایي چې په یوه ټولنه کې تمدن او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې کله عام خلک په ګډه د خپلې انساني ټولنې د بهبود او ترقۍ لپاره کار وکړي. هغه ټینګار کوي که په یوه ټولنه کې د دولتي سیستم او عامو خلکو د ګډ کار هدف د انسانانو د ژوند بهتروالی نه نو هغه ټولنه پرمختګ ته نشي رسیدلی. له دې سره پخوا کې د اسلامي دنیا یو بل مشهور عالم الفارابي ویلي چې دولتي مشران او خلک باید په ګډه کار وکړي ترڅو په یو ټولنه کې د ژوند کولو داسې محیط برابر شي چیرته چې خلک آرام وي، پرمختګ وي او هوسا ژوند زمینه برابره شوي. یعنی په دې ټولو سیاسي فلسفو کې یو هم دا نه دی ویلي چې عام خلک او دولتي سیستم باید په دې خاطر په ګډه کار وکړي چې یو نظام یا دولتي سیستم پرمختګ وکړي او یا قوي شي، بلکې تاکید په دې کېږي چې د ګډ کار کولو هدف باید دا وي چې یوازې عامو خلکو ته سهولتونه او د آرام ژوند چاپیریال برابر کړی شي. د دوی تر ټولو ښه مثال په اوسني وخت کې جاپان دی او جاپان د اسلامي دنیا د مشهور عالم ابن خلدون د فلسفې له مخې په خپله جغرافیه کې انسانانو ته د ژوند سهولتونه برابر کړي دي. هلته عام خلک زحمت وباسي، کار کوي او دولت بیا د عامو خلکو د مشورې او لارښوونې سره سم هغوی ته سیستمونه او سهولتونه برابروي. په جاپان کې که دولتي سیستم کومه غلطه پالیسي جوړه کړي عام خلک مخالفت کوي، په دولت باندې نیوکه کوي او کوشش کوي چې دا پالیسي بیرته بدله کړي. همدارنګه که چیرته په جاپان کې عام خلک پوه شي چې په اقتصادي، تعلیمي یا بله برخه کې کوم مشکل یا چلنج رامنځته کیدونکی دی نو دوی په ضد باندې غږ پورته کوي او کوشش کوي چې په دولت باندې فشار واچوي چې د هغه مشکل مخه ونیسي. او دا ځکه چې د دولتي سیستم کار همدا دی او خلکو په همدې شرط ورسره د ګډ کار کولو هغه قرارداد هم کړی دی. له دې سره جوخت مالیزیا یو له هغو اسلامي ملکونو نه دی چې په همدې شکل مخته روان دی. سنګاپور، سویډن، جرمني او ډېر نور هیوادونه هم شته چې په کې دولتونه او عام خلک په ګډه سره د خپل ژوند لپاره کار کوي او نتیجه یې دا ده چې همدا اوس دا ملکونه په ټوله دنیا کې د پرمختګ، هوساینې او آرام ژوند له پلوه په ټوله دنیا کې د یوې نمونې په توګه یادیږي. اوس که چېرته همدا د عامو خلکو او دولتي سیستم ګډ کار کولو چوکاټ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ولیدل شي نو د ځمکې او اسمان عمره تفاوت پکې ښکاري او دا ځکه چې دلته هر څه سرچپه معلومیږي. د دې په ځای چې دولتي سیستم یا نظامونه د عامو خلکو د ژوند د بهتروالي لپاره رامنځته شي دلته د نظامونو د مسؤلینو ټول کوشش دا وي چې څنګه یوازې دولتي سیستم یا نظام خوندي وساتي یا یې قوي کړي. یعنی د دولت مشران د خلکو د ژوند د سهولتونو نه زیات د خپل نظام د بهبود لپاره کار کوي او حتی له خلکو هم دا غواړي چې یوازې د دولتي سیستم د بهتروالي لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې په همدې ملک کې به عام خلک له سختۍ، لوږې، قحطۍ او مشکلاتو سره مخ وي. خو دا ډول نظامونه چې غواړي یوازې خپل قدرت خوندي وساتي او ټول تمرکز هم په خپل دولتي سیستم باندې دوی به له یو شي نه ډېر یریږي او هغه د عامو خلکو مخالفت دی. یعنی عام خلک باید د دوی له نظریاتو سره مخالفت ونه کړي. په همدې خاطر دا نظامونه تر ټولو اول دا کار کوي چې د خلکو نظریات په خپل کنټرول کې وساتي. مثلا دوی کوشش کوي چې عام خلک باید کټ مټ هماغسې فکر وکړي څنګه چې د نظام مسؤلین فکر کوي. دوی اکثره وخت خلکو ته داسې ښیي چې زموږ فکر د دې وطن لپاره یوازینی فکر او اساسي فکر دی نو ځکه خلک هم باید همداسې فکر وکړي څنګه چې موږ فکر کوو. همدارنګه د دا ډول نظامونو مسؤلین نه پرېږدي چې خلک په ډله ییز ډول لارو او کوڅو ته راووځي او د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. له دې سره پخوا کې په سوشل میډیا، مطبوعاتو او حتی کتابونو کې هم د مشکلاتو یادونه او په خبرې اترې کول د دوی نظام لخوا بند شوي او دا د ځان لپاره خطر ګڼي. او پوهیږئ دا نظامونه د خلکو د دا ډول مخالفتونو د کنټرول لپاره څه کوي؟ دوی په ټولنه کې مشهور او پیژندل شوي خلک بغیر له دې چې کوم مشخص جرم یې کړی نیسي، زندان کې اچوي او بیا زندان کې له شکنجې سره مخ کوي او په آخره کې ته په زور باندې اقرار هم اخلي. او د دې نیونو یوازینی هدف دا وي چې د نورو عامو خلکو په زړونو کې یو ډول ویره پیدا کړي چې که چېرته د نظام د پالیسیو په خلاف څوک غږ پورته کوي نو انجام به یې دغه وي.
تاسو به په همدې 5 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د بیلابیلو مشهورو کسانو نیول کېدل لیدلی. په افغانستان کې ځینې داسې فعالان نیول شوي چې د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت کړی و. بلخوا پاکستان کې دا اوس هم زرګونه هغه پښتانه په زندانونو کې پراته دي چې د پاکستان د پوځي پالیسیو سره مخالفت کړی دی. نو په هغه ټولنه کې چې د یوې پالیسۍ په خلاف غږ پورته کول جرم وګڼل شي، هلته د انساني ژوند د بهبود لپاره د عامو خلکو او دولتي سیستم ترمنځ شریک کار کول یو ډول ناممکن شي. یعنی د عامو خلکو او دولتي سیستم ترمنځ هغه قرارداد په خپل شکل بیا نه پاتې کیږي. او د اسلامي دنیا مشهور عالم ابن خلدون دا حالت د یوې ټولنې لپاره تر ټولو خطرناک ګڼلی دی. خو دا یوازې د افغانستان یا د پاکستان مسله نه ده، بلکې د دنیا په ځینو نور ملکونو کې هم د نظامونو او خلکو ترمنځ دا چوکاټ په همدې شکل باندې روان دی. او خو دا معنا نه لري چې د دنیا په نور ملکونو کې هم دا حالت وي نو هغه به سم وي. یا که څوک استدلال کوي چې په افغانستان کې خو له دې مخکې هم عام خلک له داسې حالت سره مخ شوي دي نو هغه به سم وو، هغه هم ناسم وو. اصلا دا ډول نظامونو مشران کوشش کوي چې د انسانانو د فطري ژوند کولو مخه ونیسي. که څه هم دوی به ډېر ښه او مهذب نومونه د خپلو نظامونو یا دولتي سیستمونو لپاره پیدا کړي، خو پوهیږئ په اصل کې دې ډول نظامونو ته په تاریخي لحاظ کوم نوم کارول کیږي؟ استبدادي نظامونه. او د استبدادي نظامونو تر ټولو غټ تاوان عامو خلکو ته رسیږي او په خاص ډول آینده نسلونو ته. دا ځکه چې په داسې نظامونو کې د خلکو د ژوند بهبود او پرمختګ له لومړیتوبونو نه ووځي. په داسې حالاتو کې د نظام له مشرانو نه څوک پوښتنه نشي کولی. په ټولنه کې د انسانانو باور په یو بل باندې ختمیږي، ظلم ورسره زیاتیږي، ټولو خلکو ته یو برابر حقوق نه رسیږي. یوازې هغه خلک خوشحاله چې په دولتي سیستم کې شریک وي. د نورو خلکو ژوند له سختیو سره مخ وي، اخلاقي، اداري او هر ډول فساد ورسره زیاتیږي، ځکه چې د پوښتنې کولو څوک نه. او په همدې شکل هغه ټولنه بالاخره یوه ضعیفه، محتاجه او د دنیا له پرمختګونو نه ډېره شاته پاتې شوي. نو که نظام په هر نوم باندې خو چې عامو خلکو ته فایده نه رسیږي، خلک هر ورځ له بېوزلۍ سره مخ کیږي، غربت زور اخلي، د عامو خلکو په ژوند کې بهتروالی نه راځي، سهولتونه نه رامنځته کیږي او د عامو خلکو فطري او انساني حقونه نه مراعات کیږي او ظلم هره ورځ زیاتیږي، نو عام خلک مجبوره دي چې په همدې مشخصه جغرافیه کې له حاکم نظام سره د شریک کار کولو هغه ټولنیز قرارداد له منځه ویسي او فسخ یې کړي. او همدا د انسانانو ترمنځ د شریک ژوند کولو اساسي لاره هم ده. هله ده چې دې ویډیو به تاسو ته په انساني ژوند کې د دولتي سیستم د ارزښت په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. که چېرته تاسو غواړئ په راتلونکو ویډیوګانو کې د بېلابېلو نظامونو په اړه معلومات درته وړاندې کړو نو لاندې په کمنټ کې راته حتما ولیکئ. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې ټول درته تشریح کړو. تر بلې خپرونې د الله په امان.